سلامونه دوستان، ستړي مه شئ، راځئ چې تاسو سره روغ جوړ شي. راځئ دوستانو، نن د اسفالټ کیلکولیشن کوو. یعنې که از سایټ انجینر په اسفالټو کې کار کوي، څنګه کولی شو د اسفالټو برابر دلته وکړو د یوې ساحې لپاره. فرض مثال یو څوک درته ووایي چې دلته 100 ډمپره یا 100 ټنه مال خوري یا 100 متر مکعبه مال ما هغه ته ضرورت ده، اسفالټو ضرورت ده، یا څومره تولید راوړي. مقصد ترې دا ده په پلانټ کې څومره اسفالټ تولید کړي تر څو د ساحې بس. نو اسانه کیلکولیشن یې زه درته ښیم. ګورئ دغه موږ یو اپراکسیمیټ مثال ده. 600 متره یو سړک اوږدوالی لري او سوري چې کوم عرض چې ده دا 7 متره ده، او تکنیس ګوره فرق کوي. هلته به ته لوز تکنیس ورته نیسي. اوس دا فرض مثال د یو ساحې لپاره موږ لوز تکنیس 7 سانتۍ لرو، یعنې 0.07 متره دا تکنیس موږ لرو. نو راځو د دې لپاره کیلکولیشن یو څو خبرې به یاد ولري. د ډنسټي نارمل اسفالټو لپاره چې 2.3 ده، د نور کوم یو پیجي کیر چې ده اسفالټ چې دي کوم کې پیجي کیر په اسفالټو کې استعمالیږي، دغه چې دا بیا 2.350 تر 3.450 تر 550 پورې په نظر کې نیول کېږي. چې دا ارقام تاسو باید په یاد ولرئ در سره. نو د محاسبې طریقه داسې ده چې والیم اف اسفالټ کیلکولیشن، مطلب از ا سایټ انجینر چې کله په ساحه کې سایټ انجینر کار کوي په اسفالټو کې، نو د یو سرک لپاره برابر سره کم کوي چې څومره اسفالټو ضرورت ده. د روډ والیم څنګه پیدا کېږي؟ د سرک عرض ده 600 متره، لینت ده 0.07 تکنیس ده، لوز تکنیس دا چې ده 294 متر مکعب راځي. دا خو موږ د سرک کوم یو تکنیس والیم پیدا کړ. بیا له هغې څخه وروسته د اسفالټ والیم چې موږ پیدا کوو، دا والیم د سرک والیم ته راواخلې د اسفالټ په ډنسټي کې به ضرب کوي. لکه تاسو چې ما ویلي چې د هر یو کیر چې ده مختلف ګریډونه د کیر چې دي مختلف ډنسټیان لري چې اسفالټ ترې جوړ شي. نو د نارمل کیر لپاره موږ محاسبه کوو 2.3 تقریبا تاسو 5 په نظر کې نیولی شئ تر څو غذایات بیا نظر کې منیسئ. نو دا چې کله موږ محاسبه وکړه 14.2 متر مکعب والیم راغی. صحیح شو؟ ښه، دا چې پیدا شو یعنې دومره کیر ته موږ ضرورت لرو. نو اوس غواړو چې دا خو په ډامپر کې به انتقالوو یوې ساحې نه بلې ساحې ته. نو چې کله موږ په ډامپر کې دا انتقالوو، نو په ډامپر کې چې موږ انتقالوو هغه هلته پوښتنه یا تا ته معلومات وي چې په هر ډامپر کې 100 متر مکعب اسفالټ راځي. هغه اندازه به تا ته یاد وي. فرض مثال موږ شل فرضوو ورته ټرک نو چې ده، یعنې تعداد د ټرک یا د ډمپرو چې ده 14.2 راواخله، 100 ټنه مال د 60 ټنه مال فرض مثال اسفالټ راوړي. نو په دې به 60 باندې تقسیم کړه، تاسو ته جواب 15.2 یعنې دا 6 ډمپر مال راځي. نو دا اسانه طریقه د کیلکولیشن ده چې تاسو وړاندې شوله. دا از ا سایټ انجینر دا ویډیوګان ډېر مفیدي او مؤثر ستاسو لپاره دي. انشاءالله په نورو بخښونو کې به په ډېرو زیاتو ویډیوګانو درته کار وکړم. چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوې اپلوډ شوي ویډیو تر تاسو ورسېږي. ښه وخت ولرئ. الله مل.